بسم الله الرحمن الرحیم. نن خبرې کو د پاکستان چې کوم د افغان کډوالو یا مهاجرینو چې کوم راجسترو پاکستان کې پی او آر کارت وسرو د هغې د لیګلو په اړه باندې او په دې موضوع خبرې کوو چې پاکستان به ولې دا پرېکړه کړې وي، ځکه چې داسې اول موږ اورېدلي وو چې کوم دلته د مهاجرینو په اړه باندې ادارې دي، وزارتونه دي، هغوی پاکستان ته ویلي چې دوی ته د دوی هغه دلته پاتې کېدو موده چې د پی او آر کارت هغه وغځوي، لکه هغه تمدید کړي، خو بهرحال کار نه دی شوی. نو چې ولې نه دی شوی او ما سره موجود دی په دې موضوع د خبرو دپاره په پاکستان کې اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان سی آر ویان کیسر خان افریدي، ډېره مننه چې موږ له وخت راکړ. نو اولنی خو همدغه چې اول خو داسې موږ اورېدلي وو چې پاکستان به د دې هغه موده وغځوي، ولې به پاکستان دا کار کړي چې نور اجازت نه ورکړي؟ په دې کې خو څنګه تاسو هم په خپل انټرو کې چې سفارشات تلي د سیفران د وزارت طرف نه وفاقي کابینې ته، او په هغې کې دا ویلي شوي چې د دې د چې کوم د کارډونو میعاد دی دا باید چې وغځولی شي. د ایکسټنشن زموږ امید و چې دا به وشي، خو په دې کې بیا په 31 جولای باندې یو نوټیفیکیشن د وزارت داخله طرف نه وشو، په هغې کې دا ووایي چې ټول افغانان به ځي، که هغه پی او آر کارډ ولري که ټول هغوی. نو بیا په دې کې په 4 اګست باندې یو بل نوټیفیکیشن وشو او بیا دوی ته یو ګریس پیریډ ورکړو، دا میاشت چې کوم اګست ورکړو چې دې کې چې څومره هم پی او آر کارډ ولري که ای سی سی ولري نو هغه باید چې هغه لاړ شي. نو ظاهره زموږ چې کوم خپل موقف دی هغه په دې باندې دا دی چې دومره زر په میلیونونو په لکونو تعداد کې خلک واپس بیرته افغانستان ته نشي تللی، ځکه چې هلته چې کوم ستونزې دي، چیلنجز دي، هلته په افغانستان کې کوم معاملات دي، د هیومن رایټس چې کوم هلته ایشوز دي، هیومانیټیرین ایشوز دي هلته کې، او بیا دلته نه چې دغه خلک د پی او آر والا خلک چې کوم د تیرو 45 کالو نه دلته ژوند کوي، نو ظاهره دی دلته کې دا چې کوم ماشومان دي دلته سبق وایي، یونیورسټو ته ځي، کالجونو ته ځي، سکولونو ته ځي، بیا دې کې داسې خلک دي چې هغه دلته یې ودونه کړي دي یا نور داسې دي چې بزنسز دي، نو هغه نشي کوی چې دومره زر دغه وایند اپ کړي او لاړ شي. موږ دا وایو چې د کډوالو د ریفیوجیز چې کوم د واپسي د باید چې هغه باعزته طریقې سره رضاکارانه طریقې د دې اعلامیې چې تاسو ذکر وکړ چې دا جاري شوه او دا اوسنی د اګست ورکړی بیا د لاړ شي، تاسو یو ان سی آر یا د طالبانو حکومت پاکستان د دې شیانو نه نو خبر کړی چې تاسو لږ ډېره وخت ورکړئ، ځکه دلته خو په دې کې موږ اورو د پی او آر والا زیات هغه خلک دي چې هغه 40 کالو څخه هغې په پاکستان کې دي، 2 نسلونه دلته پیدا شول، لوی شول، نو او بیا کاروبارونه دي او سرمایه ګزاري کړې د پاکستانیانو سره. دې شیانو ته او بل دا چې آیا پاکستان کې چې د پی او آر کارت دا موضوع کې تاسو هم یو ان سی آر او افغان حکومت هغه وخت دا یوازې دې کولی شي دا کار؟ دی خو دا ظاهره د یونیلیټرل یو فیصله کړې ده، یک طرفه لکه یو فیصله دی کړې ده. نو ظاهره زموږ دپاره خو دا اوس هم د دې سره چې دا کوم سټیټس دی دا برقرار دی، که پاکستان دا ووایي چې د دې دا سټیټس نه دی او دا موږ ختم کوو، نو داسې دی یک طرفه دا فیصله نشي کولی دی او دې سره. نو موږ پاکستان ته همدغه غوښتنه کوو چې د تیرو 45 کالونو چې څنګه د افغانانو خویندو ورونو دې مېلمستیا کړې وه او دلته کې دې ژوند کولو، نو موږ امید کوو چې دغه چې کوم دغه دی سپورټ دی دا جاري وساتي، ځکه دومره زر او دومره کم ټایم کې دا نشي کوی چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. نو ظاهره ده چې هلته که دوی ځي هم نو هلته کې که دومره زیات شمېر کې خلک ځي د ایران نه تلي د پاکستان نه لاړ شي او هلته کې بیا روزګار او نور کومې مسلې دي، ظاهره ده چې دا بیا او په دې کې 80% دغه زنانه ماشومان دغه دي که نه دې کې، نو ظاهره ده چې دا کوم ځوانان دي یا دغه دي هغه که بیرته افغانستان ته ځي، نو دا هم یو چیلنج جوړېدی شي او ریجنل سیکیورټي ته خطرات کېدی شي. څه مطلب دا راته چې ساتوي چې سیمې
د سیمې امنیت ته یو خطر هم کېدی شي دا څه ظاهر ده چې هلته کې چې کوم ابزارپشن کیپاسټي ده دومره نه ده چې نور کوم چیلنجز دي هیومانیټیرین چیلنجز دي یعنی چې تاسو وایئ چې هلته یو لکه ننګونې یا مشکلات شته ظاهر ده انساني او چې بشري مشکلات او خو وي مشکلات به وي او دلته چې کومې زنانه ظاهر ده چې کمې زنانه کوم ماشومان دلته سبق وایي په پاکستان کې هغه که د پی او آر کارډ والی که هغه د SSC کارډ والی وي. کارډ والی یا هغه خلک چې کوم په 2021 کې یا د هغې نه پس کم راغلي دي نو هغه که بیرته ځي نو هلته ظاهره ده چې دا چیلنج خو شته که نه نو دا د تعلیم او دا شیان پاکستان په ذهن کې نه وي چې لږ داسې وخت یې ورکړی به بل ښکاره اعلان نه کوي نوټیفیکیشن راشي نوټیفیکیشن مو تا ته به راشي زه یو جورنالست یم صحافي یم زه به یې چېرته ترلاسه کړم نو لکه عمومي او اعلان ولې نه کوي چې تاسو تیار شئ او لاړ شئ په دې کې خو دوی په 2023 کې چې کوم یو پلان مخې ته راوړی و ایلیګل فارنر ریپیټریشن چې کوم پلان و نو د هغې 3 فیزز و پهله فیز و چې کوم انډاکومنټډ خلک وو چا سره چې اسناد نه وو لکه دا تاسو وایئ چې هغه 2023 کال چې اعلان شو په اکتوبر کې غالبا او بیا او اکتوبر کې چې کوم پلان دغه شو نو دویم فیز کې بیا هغه ای سی سی والو دریم کې بیا د پی او آر کارډ والو خو موږ دومره زر نه ایکسپیکټ کوله ځکه چې هغه یو هغه روان دی ځکه چې هغه انډاکومنټډ خلکو کې تقریبا اوسه پورې 11.5 لکه خلک بیرته افغانستان ته واپس تللي نو دې حوالې سره د پی او آر حوالې سره خو زموږ دا و چې دې دپاره یو ټایم ورکړلی شي هغه خلک چې کوم په 2021 کې کوم راغلي نو د هغوی هم چیلنجز شته دي دلته کې د هغوی چې کوم مشکلات دي دلته کې او بیا که دوی بیرته ځي هغه مشکلات چې کوم دي ځکه چې دلته کې کم خلک دي هغه دا ګڼي چې موږ که بیرته افغانستان ته لاړو نو د دې ژوند ته خطر کېدی شي یو خو دا تاسو دا ذکر وکړئ دوه چې سکیورټي امنیتي مسلې هم شته او اقتصادي مسلې هم شته ځینې خلک تاسو وایئ چې وسلوالو ډلو ته هم تللی شي مشکل هم جوړېدی شي دې کډوالو کې هغه خلک هم دي چې هغې دلته ودونه کړي دي چې افغان سره کړي دي افغان پاکستانیانو سره کړي دي بیا پکې داسې دي چې سرمایه‌کارۍ ذکر مونږ وکړو د هغې دلته شیان دغه دي هغې نو بیا تعلیم والا خبره هم ده دغه اوس مونږ اکثره ورو د سټوډنټانو نه زده کوونکو نه د افغان چې هغې ویزو کې پر حتی چې چا سره سکالرشپ دی د هغې خبره هم کېږي د دې به څه کېږي د چا چې سرمایه ده دلته پیسه ده نو څنګه ما مخکې وویل چې دومره زر دا چې کوم ظاهره دي دلته کې بزنسز دي کاروبارونه کوي دلته سبق وایي نو دا نشي کوي چې خو دې دپاره د سټوډنټانو دپاره خو مونږ اوس چې څومره هم په پاکستان کې کوم سټوډنټس دي یونیورسټي د هغوی دپاره مونږ یو دغه کړی دی چې ځان خپل یو دغه کې رجسټرډ کړي د هغې حوالې سره مونږ د حکومت سره په دې هم خبره شوې ده نو مونږ امید کوو چې هغه خلک چې کوم چاته انټرنیشنل پروټیکشن تحفظ ضرورت دی یا هغه خلک چې کوم سټوډنټان دي یا چې چا ودونه دلته کړي یا نور داسې بیماران دي دغه په میډیکل دغه راغلي نو کم از کم چې دا خلک خو ترنه ایگزمپټ دي تاسو خبره وکړه لیکن لږې ورځې پاتې شوې تاسو چې د انټرویو کوم خو دا تقریبا 2 هفتې پاتې شوې نو پاکستان ولې یو واضحه پالیسي د دې دا موږ چې دا خاص ځانګړي دغه یاد کړه مختلف د کټګریز د دې ولې اعلان نه کېږي نو اوس چې کوم دی خو دا وایي چې موږ دغه کړی په دې حوالې سره یو پلان مخې ته راوړی او موږ دا وایو چې په دې حوالې سره دي دواړه ملکونه هم په دې باندې خبره وکړي او ظاهره ده چې دومره زر نه کېږي نو دې لپاره داسې څه ټایم پکار دی چې دوی د خپل معاملات خو دلته ریپ اپ کړي او دغه خلک او دې نه علاوه چې کوم هغه 2021 کې کوم راغلي نو ظاهره ده هغه هم د هغوی هم بعضې ملکونو ته هغه ریسیټلمنټ او دغه تپوس مې هم کو تاسو ښه ذکر وکړ مخکې هم لږ اشاره وکړه چې امریکا خو کار درولې دی نور مغربي ملکونه په UNHCR باندې مې ودبو دی او پاکستان مخکې اعلان کړو ما اورېدلي د دې نه رسمن چې سپټمبر ورته امریکایانو ویلي دي چې موږ به دا خلک واخلو لیکن امریکا خو بند کړی دی د دې څه مستقبل دی ځکه پاکستان چې دا بیا ناقانوني دی سپټمبر نه پس او دې حوالې سره حکومت ته یو دغه راغلی و مخې ته او دې حکومت دا ویلي چې د اګست په میاشت کې چې هغه خلک چا سره چې د ریسیټلمنټ په دغه کې دي نو هغوی نور هیوادونو کې او خپل کسان هغه دغه کې بوځي
نو دې حوالې سره ظاهره ده چې بعضې ملکونو سره چیلنجز هم دي زموږ خپل معاملات هم دي په ایگزټ پرمټ باندې بعضې ملکونه دې ته تیار نه دي چې هغه ایگزټ پرمټ فیس ورکړي او دې سره پیسې لکه نه یې او دې چې کوم دی هغې کې ظاهره ده هغوی وایي چې موږ څه خلک بوتلل غواړو خو ظاهره ده چې د پاکستان نه کوم خلک ځي نو د هغوی دپاره ایگزټ پرمټ پیمنټ هم هغوی کوي یا ظاهره ده چې کوم کینیډا شوه یا نور داسې هېوادونه شو اسټرالیا شوه یا نور کوم ملکونه شو نو هغوی هم لکه ظاهره ده د هغوی ریسیټلمنټ زموږ سره خپل یو دغه دی زموږ کوټه هم ده او ورسره د هغوی د نورو ملکونو خپل دغه هم دي چې کوم د هغوی خپل هیومانیټیرین پروګرامونه هم دي نو په دې کې دا دی چې هغه هم مونږ وایو چې دغه هېوادونه چې کوم دي دغه ریسیټلمنټ کوټه دې زیاته کړي چې مونږ د خلک زیات خلک دلته اوس خپل مرکه د فلال اوس مونږ په ولنریبل هغه مشکل دی هغه خپل مرکه راغونډو پاکستان یو خبره کوي بلکې کله نه کله دوه خبرې راشي چې یو افغانان په ټیرریزم کې ملوث دي او دویم اقتصادي مشکلات خبره کوي دا واقعي افغان کډوال انور غنی ادم وسلوال شاسري او تعلق ساتي جدا خبره ده افغان کډوال جرمونو ټیرریزم کې ملوث دي نو مو خدا وایو زمو خدا کلیر کټ موقف دی چې مونږ چې کوم ریفیوجیز کوم سپورټ کوو هغه خدا غي د چې کوم د هیومانیټیرین دغه سپورټ انساني بشري او په بنیاد باندې نو او څوک د قانون نه بالاتر نه هغه خلک دغه شان په ترخهګرۍ کې یا په کریمینل کرایم کې هغه ملوث دي ظاهره د حکومت ته پکار دي چې هغه خلاف اکشن والی هغه خو مونږ هیڅ قسمه نه یو عمومي ورسره زمونږ دا یو دغه دی چې څومره دغه کم خلک دي میجورټي چې کم دي هغه خو ډېر پرامن خلک دي او نو باید چې حکومت او نور چې کوم دغه دي هغوی باید چې دغه خلک جرنلایز نه کی او سکیپ ګوټ نه کی لکه هغه د قربانۍ یو خبره دا سوال دی چې آیا اوس مونږ ویلی شو چې د پاکستان د پی او آر کارت د معامله هم تقریبا ختم کړه چې په پاکستان کې هغه 15 کلنه شاوخوا هغه میلمستیا هغه بس پای ته ورسېده نو پاکستان او د پاکستان خلکو د 13 کالونو ظاهره ده چې د افغانانو خویندې ورونو چې کومه میلمستیا کړې ده کوم سپورټ یې ورکړی دی نو هغه مونږ هم اپریشیټ کوو هغه مو اکنالج کوو او مونږ دا وایو چې حکومت دی داسې یو پلان مخې ته راولي میکانیزم مخې ته راولي چې دغه چې کوم میلمستیا دي کړي دا ګډ ویل چې کوم دی دا په ښه طریقې سره دغه وشي یو فیزډ وایز اپروچ وساتي چې فیزډ وایز دغه خلک لاړ شي او ظاهره ده چې څنګه ما مخکې وي چې دومره زر نشي کوی چې دوی په دې یو میاشت کې دننه واپس لاړ شي نو مونږ اپیل هم دا کوو حکومت نه چې هغوی په دې باندې نظرثاني وکړي او دې نظرثانۍ امکان شته نو زموږ خو حکومت سره زموږ اډوکسي خو دا زموږ چې کوم میټینګونه کېږي د هغوی سره نو مونږ کوشش دا دی چې مونږ په داسې یو نتیجې باندې ورسېږو چې هغه د ټولو دپاره ښه اخري سوال د افغانانو دپاره بلکې د پاکستان دپاره هم او انټرنیشنل کمیونټي چې کوم سپورټ دی هغه هم پکار دی چې پاکستان ته میلاو شي ځکه چې د 13 کالونو چې دوی کومه میلمستیا کړې پکار دی چې پاکستان غوندې کې ملکونه چې کوم ریفیوجیز هوسټ کوي چې هغوی ته هم سپورټ اخري سوال اوس مستقبل د UNHCR سره پاکستان کې د افغان کمشنر دفتر سره ځکه چې من داسې ورېدلی دی چې افغان کمشنر چې پاکستانیان دفتر دی هغې کې نیمو ته پیسې UNHCR ورکوي د دې څه مستقبل پاتې شو په دې حوالې سره خو دا وینا قبل از وخت لکه پریمیچور وایي که په دې باندې موږ خبره وکړو ظاهره ده چې زموږ پروګرامز روان دي او زموږ چې کوم اپریشنز دي هغه روان دي او په مختلف دغه کې په هغې کې داسې پروګرامونه دي چې پاکستانیان هم ترې مستفید کېږي افغانان هم ترې مستفید کېږي نو ظاهره ده چې کله دغه صورتحال واضح کېږي نو بیا به د هغې په حساب سره وبیا ډېره مننه قیصر خان افریدي په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ویاند ترجمان چې موږ سره خبرې کولې طاهر خان به اجازه ولې د الله پامان